د فاعل او اسم فاعل په منځ کې فرق. د فاعل او اسم فاعل په منځ کې دوه فرقونه زیات مشهور دي. دوه فرقونه پکې څه دي؟ لا زیات پکې څه دي؟ زیات خوب والا نه دي، زیات مشهور دي. اولنی فرق دا دی په منځ د فاعل او د اسم فاعل کې چې فاعل دا معمول وي. فاعل څه شی وي؟ معمول وي. او اسم فاعل دا عامل وي. اسم فاعل څه شی وي؟ اول فرق څه شو؟ چې فاعل دا معمول وي او اسم فاعل دا څه شی وي؟ عامل وي. معمول او عامل خو تاسو پیژنئ که نه، وضاحت ته به ضرورت زوی نه همداسې ده که نه. هو که نه. مثال هم دغه لکه مخکې چې ذکر شو زید ضارب ابوه. زید ضارب ابوه. ضارب دا صيغه د اسم فاعل ده. صحیح شو. او ابوه دا څه شی دی؟ فاعل دی. صحیح شو. دواړو مثال دی. ابوه څه شی دی؟ فاعل. اوس مونږ وویل که نه فاعل دا څه شی دی؟ معمول وي. او اسم فاعل چې دی دا څه شی وي؟ عامل. او ضاربون دا اسم فاعل دی، دا عامل دی، دا عمل کړی دی په ابوه فاعل کې. په چا کې کړی دی؟ ابوه. نو ضاربون صيغه د اسم فاعل دا عامل، ابوه دا فاعل دی. څه شی دی؟ معمول. اول فرق باندې پوه شولې چې فاعل دا څه شی وي؟ معمول. او اسم فاعل څه شی وي؟ عامل. دوهم فرق فاعل دا اکثر اسم جامد وي. فاعل اکثر څه شی وي؟ اسم جامد وي. او اسم فاعل دا اسم مشتق وي. اسم فاعل دا څه شی وي؟ اسم مشتق. دوهم فرق شو چې فاعل دا اکثر څه شی وي؟ اسم جامد وي. او اسم فاعل دا څه شی راځي؟ دا وی اسم مشتق. دا څه شی وي؟ اسم